ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له حمدالله محب کوو. حمدالله محب وایي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو کې دریم ګړي او منځګړي ته اړتیا نشته او نه هم د امریکا او طالب مذاکرات زموږ اساس دي. زلمی خلیلزاد وایي قطر کې د اسلامي جمهوري دولت او وسله ترمنځ د مذاکراتو پر مهال ځانځاني د تیرو ترخو تجربو تکرار دی او افغانستان به په دویمه سوریه بدل کړي. عبدالله د مصالحې شورا مشر عبدالله نن هند کې د دغه هیواد له ملي امنیت سلاکار سره لیدلي. ولسمشر غني ویلي حکومت یې سولې ته ژمن دی او له همدې کبله یې د نشهیي توکو 400 قاچاقوړونکي او د طالبانو زرګونه زندانیان خوشي کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي چې د دفتر غړو تیره ورځ د افغان رسنیو له یو شمېر استازو سره کتلي او د بیان پر ازادۍ او د رسنیو پر رول خبرې ورسره کړې. مزار شریف کې یو شمېر دیني عالمانو، ځوانانو او د ښځو د حقونو پالانو په یو مدني حرکت کې د جګړې تابوت خاورو ته وسپاره. ولسمشر غني په قطر کې له میشتو افغانانو سره په لیدنه کې د قطر او کابل ترمنځ د هوایي دهلیز جوړولو خبر ورکړی. دادپر سپینتا د پخواني ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین دادپر سپینتا وایي په افغانستان کې د سولې اوسنی بهیر که د امریکا په فرمایش مخته ځي نو استعماري بڼه خپلوي او تر افغانانو به یې بهرنیانو ته ګټه ډېروي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاغلو ویلي ترکیه به تر هغو د آذربایجان ملاتړ ته دوام ورکړي څو پورې چې ارمنستاني اشغالګر له دغې سیمې بهر شوي نه وي. او وروستی خبر دا دی چې نن د اکتوبر 9 پر افغانستان د امریکایانو د برید 19مه کلیزه ده. له نن 19 کاله وړاندې په همدې ورځ امریکایانو پر افغانستان برید وکړ. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.